سلامونه و احترامات مو منئ د کابل ټکی کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو یو ځل بیا ویلي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کېدل د افغان او امریکایي ملت دواړو لپاره ګټور دی. ناټو د افغان سورې له بهیره د ملاتړ کړې ژمنه بیا تازه کړې. روسیه وایي کابل اداره د روانې میاشتې تر پایه د طالب بندیانو د خلاصون پروسه بشپړوي. د کاپیسیا په تګاب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال 19 کماندو عسکر وژل شوي او وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. ایران ویلي چې د افغانستان او سیمې په ناامنۍ کې امریکایي ځواکونه لاس لري. اسرائیلي ځواکونو د غزې په سویل کې د حماس ډلې مهم اهداف په نښه کړي او مرګ ژوبله یې ورړولې ده. ایران کې د کرونا وایروس له امله 109 تنه مړه شوي دي. د فساد په تور د قرغیزستان صدر اعظم له دندې ګوښه شوی دی. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره د اړیکو دفتر په بمونو الوزولی دی. د هند او چین د پولساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوې او مرګ ژوبله رامنځته شوې. د امریکا ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې ویلي چې جرمنۍ ورته پیسې نه ورکوي نو ځکه له دې هېواده هم خپل سرتیري راباسي. د نړۍ په کچه د کرونا ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر تر 8 میلیونه واوښت. د خبرونو پای.